سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول برک روغ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن درته د واده په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په واده کې د خفګان، خوښۍ او احساساتو پرته یو څه نورې ګټې او حقایق هم پټ دي چې ښایي چې ډېرو کمو کسانو ته څرګند وي. تازه یوې امریکایي څېړنو ښودلې چې د واده کړو کسانو عمر او روغتیا د مجرد په نسبت ډېر وي. د میشنګن پوهنتون څېړنو ښودلې چې واده د زړه سرطان ناروغیو او خفګان په څېر ستونزو ژغورلو کې مرسته کوي. څېړنو له مخې واده په نارینه‌و کې تر وخت وړاندې 80% او په ښځو کې 59% خطر کموي. خو څېړنې دا هم وایي چې دغه ګټه یوازې هغو خلکو ته رسیږي چې دواړه ښځه او خاوند ښې او خوشحاله اړیکې ولري، او که د ښځې او خاوند اړیکې خرابې وي نو بیا ډېر جانبي عوارض هم لري. د اسلام په مبارک دین کې هم راغلي چې واده د انسان ایمان پوره کوي او د سړي نه پوره انسان جوړوي.